یو ملګري یو دوه تپوسه کړي دي. یو تپوس یې دا کړی دی چې د ټچ موبایل فون مرمت کول دا جوړول او د دې پیسې اخیستل نو دا جایز دي که نه؟ او دویم تپوس یې دا کړی دی چې کولنګي چرګان خرڅول د دې د روپۍ جایز دي که نه؟ نو جواب دا دی علماو لیکلي دي د موبایل حوالې سره چې کوم دا ټچ موبایل وي د ویډیوګانې پې کېږي او تصویران پې جوړېږي. نو د دې دوه رخه دي. یو رخ یې خراب دی هغه هر چاته معلوم دی او بل رخ یې ټیک دی هغه هم هر چاته معلوم دی. خراب رخ یې دغه دی چې دې کې فحش فلمونه اچول او ګنده ویډیوګانې پکې اچول، فلمونه پې کتل او ګانې بجانې پې اورېدل. په دغه اعتبار سره د موبایل جوړول او ټیکول دا خو درست او ټیک نه دي. لیکن دا دویم رخ لکه مونږ وګورو په دې سره انسان کال کوي او دې کې بیانات هم اچولی شي او د قرآن پاک تلاوت پکې هم اچولی شي، قرآن شریف پکې هم اچولی شي او دا شان د پی ډي اف فارم پکې اسلامي کتابونه هم اچولی شي. او دا رخ د دې ټیک دی. په دې اعتبار سره د موبایل مرمت کول او ټیکول دا جایز شو. علماء هم د دې رخ په بنیاد باندې فتوا ورکړې ده چې ټچ موبایل ټیکول او د دې مرمت کول او په دې باندې منافع اخیستل دا جایز او درست دی. او دویم تپوس دا کړی دی چې کولنګي چرګان خرڅول د دې منافع جایز ده که نه؟ نو جواب دا دی چې کولنګي چرګ خرڅول او د دې منافع اخیستل دا بالکل جایز ټیک او درست دی. البته وبال او ضرر او ګناه هغه چاته ده چې کوم خلک دا چرګان جنګوي.